افغانستان یوه داسې پیغله وه چې یوه ورځ راغله او د یو زیارت ترڅنګ ناست خرافاتي تعویض لیکونکي ته یې ویل ولې د تعویضونو په نامه له خلکو پیسې شکوي او ښځې ځوروي. تعویض لیکونکي له منافقته ناڅاپه ترڅنګ ایښې د کیسه خوانۍ د تعویضونو یو ژیړ کتاب ته ورته کړ او په ګڼه ګوڼه کې یې چیغې کړې چې هلی دا کافره نجلۍ قرآن مجید سوځوي. خلک راوخوځېدل او خپله معصومه لور خور مور یو بېګانه نجلۍ تر وهلو ټکولو لاندې کړه. تعویض لیکونکي چیغې لا لوړې کړې د تعویض لیکنې د مارانو او لړمانو پر کتاب بلې لمبې خلکو ته وروښېدې. لوګیو او ویرو خلک لا پسې وښمول. نجلۍ یې بربنډه کړه، خپله لور او خپله خور یې لوڅه لپړه په وینو ککړه تر لغتو لاندې کړله. په ډبرو یې وویشتله، د موټر ټایرونه یې پرې تیر کړل. پولیس راغلي ول چې وګوري پیښه څه ده، نو چې په دروغجنه کیسه خبر شول دوی هم د ثواب په نیت د نجلۍ په ټکولو پیل وکړ. پر نجلۍ افغانستان وینې را روانې وي، چیغې یې وهلې چې درواغ وایي، زه مسلمانه یم، د قرآن مجید کاری او حافظه یم. خو خلکو سره شکوله او غوښې یې ترې بېلولې. په زرګونو ښاریان، تاجکان، پښتانه، هزاره او ترکمن بل او بل ټول راغلي ول چې د نجلۍ په ژوبلولو کې جنت ته ولاړ شي. جنت ته د رسېدو تر ټولو نږدې لاره د افغانستان نجلۍ په ژوبلولو، زورولو او ځپلو کې موندل شوې ده او هر څه غواړي ځان لنډ په لنډ جنت ته ورسوي. نجلۍ رتاړې رتاړې شوه، خو د خلکو زړونه نه و یخه. لا ډېر خلک جنت ته د ځای رسولو په تلوسه کې وو. پولیسو هم لغتې وهلې، تعویض لیکونکي چیغې وهلې مه یې پرېږدئ چې قرآن کریم یې وسوځوو. له کیسه خوانۍ څخه راغلي په ژیړ کتاب یې د خلکو ولولې نورې هم راوپارولې. نجلۍ افغانستان خپلو خلکو سیند ته وغورځوله او بیا یې اور پرې بل کړ. نجلۍ په خپل سیند کې په خپلو اوبو کې وسوځېده، د خپلو خلکو په لمبو کې لولوپه شوه. افغانستان وسوځېدو، خپلو خلکو جنت ته د تللو په تمه وسوځوله. له کیسه خوانۍ څخه راغلی ژیړ کتاب وسوځوله. د سیند اوبه کیسه خوانۍ ته روانې وې. تعویض لیکونکي ورته کتل او پټ پټ یې له ځانه سره خندل. د کیسه خوانۍ نور ژیړ کتابونه یې تر تخرګ لاندې ونیول او د قهرېدلو خلکو له منځه ووتو او